د یوسف خیل ځوانانو ته می سلام دی دا کپ یاره زع سره یار ویور وس یغه چاته اوس زنده باد یوسف خیل والی هغه وسره باندې ټول تجارانو دا غږ دی چې دغه عنعنوي کلتوري او خپل استخراج شوي لوبه باندې سرمایه گذاري وکړي چې اول مقام د یوسف خیل اتفاق نیزه بازي خپل کو د تاسې له پیړیو له نیکونو راپاته لوبه نن د پکتیکا په ولایت کې ترسره کیږي. او خوندور لوبه هم ده او سړي زړه هم ورسره مستېږي. 3 کلونه په جریان کې هغه د نیزه وهنې سیالۍ لومړنی مقام څخه پکتیکا ګټلی ده او نوم یې ایوب ته 50 کاله کېږي دغه لوبې کومه د درېیمې حوزې مجاهدینو پوره مېړانه سره دې لوبې پوره نظم مراعات کړو. ترلاسه کړې ده د دې لومړي مقام مبارکي وایي او د دې ماشاءالله مبارک دی ورته بالکل دی عاجز ټول یو دانه پټکي آفرین ګډ لګ دا په تشویق د ګورې پټکي حمید خان سلامونه او اختر د مبارک سره چیرته راغلی یې؟ خیر مبارک سره راغلی یم پکتیکا ته راغلی یم له دې هغسان هغه نه لکېږي. حمید خان دغه د نیزه بازي ته کله مخکې لیدلی ده نیزه بازي راغلی یې ورته او څومره خوند درکوي؟ صرف بس په ټي وي کې مې لیدلی مخ مې نه ولیدلې. ښه اوس دې ولیدله؟ ماشاءالله ډېر خوند کوي الحمدلله شکر ده. اوس وطن جوړېږي بس الله پاک نور دغسې مخ ته بوځي زموږ ځوانان چې څومره کوشش وکړي لوبغاړي کې او سربازي کې بس موږ ډېر خوشحاله یو دې باندې. ماشاءالله روح ماشاءالله خير شاباش بچامو شاباش نن د نیزه بازي څومره ورځ ده که معلومات راکړي؟ نن د نیزه بازي د کوچني اختر په اوله ورځ شروع شوې. نن یې د اخري فاینل هغه ته چې تر اوسه پورې ښه مسابقه روانه ده. نو کوم یو ټیم به مخکشه سي دلته ځینې پورته راولوي کته ورپورته سي په اخره هغه کې به معلومات کېږي چې څوک به مخته سي. په اوس هغه کې په جدول کې ماوین 2 ماجینیاز خو 3 وروڼه پاته دي سي بیا به څه کېږي دا به د پروردګار پرېکړه وي. او مننه اول نړۍ منله له میرویس کټوازي څخه چې زموږ په دې دودیزه لوبه باندې سرمایه ګذاري کړې ده. د دې ټورنمنټ مالي لګښت یې په غاړه اخیستی ده ځکه دا زموږ یوه تاریخي لوبه ده او خپله استخراج شوې لوبه هم ده. په ټولو تجارانو دا غږ دی چې دغې عنعنوي کلتوري او خپله استخراج شوې لوبه باندې سرمایه ګذاري وکړي. بیا هم له میرویس کټوازي څخه نړۍ مننه چې لیلا هم تقریبا 300 نیزه بازان په دغه ټورنمنټ کې ګډون کړی ده چې د ټولې پکتیکا په سطحه باندې ده او تاسې خلک وینئ چې د خلکو جای په میدان کې نشته ځکه دا د دې لوبې مینوال په دې ډېر دي چې دا د موږ خپله لوبه ده. بیا هم په ټولو تجارانو غږ کوم چې دغې لوبې ته راودانګي او په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي.
الحمدلله چې موږ او تاسې ټول د امنیت په فضا کې په ښه ډاډمن زړه باندې هغه د موږ او د تاسې د فرهنګ لوبه د موږ او د تاسې له پیړیو له نیکونو راپاته لوبه نن د پکتیکا په ولایت کې ترسره کیږي. هغه د مرکز په شمول باندې او 4 ولسوالۍ راغلي دي. نن یې 2مه ورځ ده چې دغه لوبې روانې دي او دلته په مرکز کې کیږي. نیزه والنی د ښکار والي خو هغه هم اوس راباندې بیا به ځان راځغلو یعنې تر مرګ ساعته به بیا نه پرېږدم. دا خو زه تقریبا له ډېر ماشومتوب نه دا د نیزه بازي لوبه ګورم، خو ډېر مینهوال لري په پکتیکا کې او خوندور لوبه هم ده او سړي زړه هم ورسره مستېږي او ډېر خلک ما داسې لیدلي چې 89 کاله عمر یې د غوښې لوبغاړي دي د نیزه بازي. پکتیکا سږ کال الحمدلله په اوله نمبر کې هم راغلی و د نیزه بازي په ټورنمنټ کې چې د ټول افغانستان په سطح باندې ګټلی و. نو ښه خوندوره لوبه ده او ښه زبردسته لوبه ده، ښه زیات مینهوال هم لري. دا چې داسې کیمره ور واړوه څومره غټ تماشا یې راغلی دی دغه لوبې ته. Ay Sopi! د پکتیکاوالو د نیزه وهنې په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه باندې لنډ معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په پکتیکا کې د نیزه وهنې سیالۍ په هر اختر بلکې په ځینو نورو رسمي د رخصتۍ ورځو کې البته دایریږي او دا تقریبا د پکتیکا او په ځینو نورو ولایاتو کې تقریبا د آن د پلرونو د نیکونو د اجدادو نه دغه د نیزه وهنې سیالۍ رواج لري. دغه یو دود دی خصوصا په د اختر په رسمي ورځو کې تقریبا تر 2 ورځو پورې جریان لري. خو د خوښي ځای دا ده چې تقریبا د ټول افغانستان په کچه د 2-3 کلونو په جریان کې هغه د نیزه وهنې سیالۍ لومړنی مقام د پکتیکا ګټلی دی او تر ډېره حده پورې په دې برخه کې ډېرو ولایاتو ته په دغه سیالۍ کې ماته ورکړې ده او د پکتیکا ولسونه او د دې ترڅنګ هغه سپاره چې کوم دغه لوبه مخ ته وړي په دې برخه کې ډېره قوي تجربه لري. له څومره وخت راسي لوبه کوئ؟ نوم مې ایوب ته د میس اوسېدونکی یم. نوم مې ایوب ته 50 کاله کېږي زه دغه لوبې کومه. وشوې لومړی موږ په داسې مشکلو کې وو، د جهاد وختونه وو، تېر وخت جهاد وختونه وو. د ما 15 کاله عمر ده. زه دغه لوبې ته ما دوام ورکړی ده
دغه خلکو د موږ ډېره مننه چې له موږ ته دا ټورنمنټونه جوړوي او موږ چې دغسې خوشحالي کې روزي او راولیم نو له ورزشي د موږ ډېره مننه چې موږ یې دغسې لوبو ته هغه کړي یو. نه ده ماشاءالله ژوندي یاستئ او دومره عمر کې 15 کاله عمر دغه د ما سره ګوره ما د مجاهدو کارت ته معاون صاحب اول د نوم راته ووایه او بل دا د څومره امنیت ته خلک څومره خوشحاله دي تاسو دوی لپاره څومره ډاډمن امنیت برابر کړی؟ الحمدلله امنیت خو بیخي برقراره ده. تاسې ولیدل چې د تېرو 2 ورځو کې د نیزه بازۍ کومه سیالي وله د درېیمې حوزې مجاهدینو پوره مېړانه سره دې لوبې پوره نظم مراعات کو او الحمدلله خلکو هم له موږ سره ډېره مراعات کوو ځکه په نظم کې له موږ سره ډېره هغه وکړه همکاري وکړله. موږ بیا هم انشاءالله اماده یو که بیا داسې سیالۍ یا داسې خوښۍ د ټولو هیوادوالو دپاره انشاءالله موږ اماده یو چې په هر قیمت موږ د دې دپاره داسې نظم او امنیت ته راسو او هر رقم سړیا په ځان باندې راونیسو. له ده چې ډېره مننه کوو. یقیني دا کومه سیالي چې برابره کړې او دا کومه خوښي خلکو ته ورکړې دا د یو پکتیکا دپاره نه دا د ټولو هیوادوالو دپاره د خوښۍ ځای ده او د موږ امنیتي ځواکونه په همداسې ټورنمنټو یا داسې خوښۍ د هیوادوالو باندې ویاړو الحمدلله. واه صوفيا بالوار تدمشي زاك شعب زمره ولا تخم مامي شو نزوا
حاجي صاحب مولا محب الله د سروزي د ولسوالۍ د سروزي د کلي سروزي د نیزه بازي مشر د کپتان په حیثیت باندې زه د میرویس وزیرزی حساب په اخلاقو د هغه په ټورنمنټ د هغه په خوښي باندې بالکل بې انتها ډېر تر خوشحاله یو. الله دې راته ژوندی لري، الله دې راته قدرمن لري. همدغسې تجاران دي الله په هر ولایت کې پیدا کړي، الله دې کامیاب او خوشحاله ډېر خوشحاله کړي. ډېر ښه ټورنمنټ راته جوړ ډېر مندو یو خیر اوسې خوشحاله دي یاستئ. او الجنياس فول ما هو في ندى فول فيديو مو ما شاء الله ما شاء الله. باز سيف الله اكبر لاري اخست لشي دا مرکه ورسره په سمه صابرني زباز سيف الله افغانستان د ملي تاجر الحاج میرویس وزیرزی کټوازی لخوا په لاره چور شوی و. الحاج میرویس وزیرزی کټوازی د سعودي عربستان نه تاسو ټولو پکتیکاوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایي او د کوچني اختر مبارکي ترڅنګ ټولو پکتیکاوالو ته د دې سیالیو هغه لوبډله چې بریا یې ترلاسه کړې ده د دې لومړي مقام مبارکي وایي او د دې ترڅنګ هغه چا چې دوهم مقام ترلاسه کړی د دوهم مقام مبارکي وایي او هغه چا چې دریم مقام ترلاسه کړی ده د دریم مقام مبارکي وایي. الحاج میرویس کټوازی چې نه یوازې دا ټورنمنټ یې تاسو ته په لاره اچولی، سبا نه بل سبا د پکتیکا ولایت په مرکزي کرکټ لوبغالي کې د کرکټرانو لپاره هم یو ستر او بهترین ټورنمنټ په لاره باندې اچولی ده. نو تاسو ټولو د نظربازانو څخه هیله کېږي لکه څنګه چې تاسو ته کرکټران ملګري دلته راغلي وو، تاسو هم د وزیرزي صاحب د کرکټ په ټورنمنټ کې هم ګډون وکړئ. بیا هم تاسو ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وایي او په راتلونکي کې تاسو ټولو نظربازانو ته د الله بریاو او الله بریالیتوبونو په هیله باندې ده. پکتیکا ولایت ښاغلي ګل عزیز ته مایک ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو راغلو میلمنو ته او ټولو تنوالو ته د کوچني اختر مبارکي د نیزه بازۍ په نمایندګي ټولو ته وایم او په دوم قدم کې د ټولو یو وطنوالو څخه چې موږ لوبې ته لوبه بدرګه کړې ده منندوی یم ځینې او مننه ځینې کوو. راځم بیرته دغه اختریزې سیالۍ د نیزې وهنې چې په پکتیکا ولایت کې په شمول د ولسوالیو جوړې شوې وې مالي ملاتړ د
موږ د تاسې ملي تجار ښاغلی میرویس کټوازي په غاړه اخیستې وي. موږ نیزه بازي لوبغاړي نه بلکې ټول پکتیکاوال ډېر ځینې منندوی یو او په آینده کې هم دغسې سیالیو دغسې کارو ته د ده توجه غواړو چې د ده توجه غواړو. نو راځمه وخت د لمنځو ده، وخت ډېر کم ده. دغه دوه مډاله زه خلکو ته ډالۍ کومه، نور مایک بېرته انانسر ته سپارم. اول مډال د موږ یو ګران ملګری چې اوس په سعودي عربستان کې ده، فاروق د سروزې دی، د نماینده دې راسي او د حاجي نیاز په لاسو باندې دې خپل مډال واخلي. تاسو حاجي فاروق حاجي صاحب لپاره چې دی په سعودي عرب کې او یو تکړه نیزه باز ده او د نیزه بازۍ په ډګر کې ډېرې قرباني ورکړې دي. دوه مډال اوس هغه چا ته ډالۍ کوو چې هم په پلازمینه کابل کې او هم په ولایتي سالیو کې هر وخت د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی ده، هغه دلته رابولو او د محمد ناصر په لاسو باندې مډال ورته ډالۍ کوو. سیف الرحمن امیري دې دلته راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله خیر ودابا دا به د اسلامي امارت په قطار کې بالکل مننه. چې تقریبا 88 نمرې لري د یوسف خیل ولسوالي د دریم مقام لپاره اشام رئیس صاحب په لاسونو باندې د دریم مقام کپ او مډالونه ترلاسه کړي. د محترم رئیس صاحب په لاسونو باندې د دریم مقام چې 88 نمرې جوړې کړې په 2 ورځني ټورنمنټ کې مبارک دی ورته. او اوس د دوهم مقام لپاره چې ډېرې هلې ځلې وکړې د اتفاق نیزه بازي کلاب د مرکز د حاجي صاحب نیاز لوبډله وه چې 4 زیري ګل په لاسونو باندې د دوهم مقام کپ حاجي صاحب نیاز ته ورکول کېږي. بالکل دی حاجي صاحب زیړي ګل په لاسونو باندې حاجي صاحب نیاز ته د دوهم مقام کپ حاجي صاحب نیاز د اتفاق نیزه بازي کلاب قهرمانو لوبغاړو ترلاسه کړ. اوس د اول مقام د یوسف خیل ولسوالي د معاون صاحب خروجي لوبډله وه چې 88 نمرې یې واخیستلې او د قومي مشر او پخواني نیزه باز حاجي صاحب کبیر په لاسونو باندې د اول مقام کپ معاون صاحب خروجي ته ورکول کېږي. ټول مړه وله ټول بالکل د اول مقام چې د دې ټورنمنټ غوره لوبډله شوه د یوسف خیل ولسوالي د معاون صاحب خروجي لوبډله وه. دوام سه دوام سه معاون صاحب خروټای په لاسونو باندې به هغه خپل هغه ترلاسه کړي. معاون صاحب خروټای
کپتان راسي چې هغه دریم مقام یې خپل کړی و او خپله جایزه دې ترلاسه کیږي. بالکل مبارک. د دوهم مقام لپاره د اول مقام جایزه ترلاسه کوي د رئیس صاحب ګلعزیز ګلاسونو. رئیس صاحب ته ډالۍ کوي. معاون صاحب خبرکای رئیس صاحب ته کټوازي نماینده سمیع الله چې موږ دته خپل تاج یا خپله ډالۍ د حاجي صاحب نیاز په لاسو باندې وړاندې کوو. مننه کوو یو ځل بیا له خپل تجار میرویس کټوازي څخه چې د موږ مالي ملاتړ یې کړی ده. بالکل او اوس یو دانه پټکای دی اولمپیک پر ډالۍ د نصرت په لاسونو باندې ډاکټر صاحب محترم ته دی راځي. اور یا پګړی ورته کیږي. دیویار پګړی ورکول کیږي. رضی ولسوالي حاجي صاحب محب الله د نماینده په لاسونو باندې حاجي صاحب محب الله ته دیویار پګړی ډېر ښه ښکاري دی والا. د انجینر مهرباني څومره خوشحاله یاست لومړی مقام ترلاسه کړو؟ څومره هڅې مو کړې؟ موږ ماشاءالله ډېر خوشحاله یو. د میرویس کټوازي ټورنمنټ اختریز ټورنمنټ و چې اول مقام د یوسف خیل اتفاق نظامبازي خپل کو او دوهم مقام د مرکز خپل کو او دریم مقام بیا یوسف خیل خپل کو. نو موږ ډېر خوشحاله یو ماشاءالله. کټوازي چې موږ ډېره مننه کوو، ډېر ورچې خوشحاله یو. څومره زحمت او خوارۍ مو ایستلې وې؟ ته راته ووایه څومره زحمت خوارۍ. دغه لوبه له پرونه راسې جریان درلود. نو پرون 3 رونډه کې لوسو، نن 4 رونډه لوبه وله چې فاینل انشاءالله د مو په ګټه تمام شو. اول مقام د یوسف خیل دی ولسوالي په ګټه او دوم مقام د مرکز دی حاجي نیاز صاحب د ټیم په ګټه تمام شو او دریم مقام هم د یوسف خیل ولسوالي په ګټه تمام شو. زنده باد یوسف خیل. په لومړیو کې د اختریزو سیالیو د نیزه‌بازي د میرویس وزیر زوی کټوازي له اختریزو سیالیو نه څومره خوشحاله یاستئ؟ ډېر خوشحاله یو. موږ چې میرویس موږ ته په لاره لوبه اچولې وه. ځوانان دې مې کوشش ډالۍ کوم دغه د کپ نیزه‌بازي باره د وطن والي ورته ډالۍ کوي، د وطن غم والي ورته ډالۍ کوي. اختر خوراغی بختور دی، اختر خوراغی بختور دی، سب خیل ځوانان سے کپ یاروي و. د سب خیل لوبه وګټله لږ په لوړ اواز باندې شعر ورته ډالۍ کوي. څه ورته وایه؟ ورته وایه یاره ماشاءالله الله دې وکړي دی هغه مبارک کې پوز مو دی هغه خوشاله یې او یو شی ورته وایم ګورې وایو ریاسه وایي الله دې پرې خوشحاله په دې کپ باندې راکړه چې څومره مینه لوبه دې یاره وکړه. یوسف خیل ځوانانو ته مې سلام دی، د یوسف خیل ځوانانو ته مې سلام دی. دا کپ یاره زه سره یار ویوړ الله